د نور له بریاو خوند ناکام خلک د نور له بریاو رنځه اخلي. بریالي خلک د نورو له بریاو خوند اخلي، خو ناکام خلک د نور له بریاو رنځه اخلي. بریالیتوب له بریالیتوب او ماتې له ماتې زیږیږي. په 99 سلنه ناکامیو کې بریا هم موجوده ده. ماتې د بریالیتوب لاره ده. که غواړئ چې بریالي شئ، د خپلو ناکامیو د میزان کچې ته مو ضریب وټاکئ. ماتې بریالیتوب ته د رسېدو لاره ده. کله چې ماتې وخورئ نو د بریالیتوب لار مومئ. د ماتې او بریالیتوب ترمنځ یو قدم لاره ده، خو خلک له ویرې ماتې خوري. بریا د ماتې د ستنو پر مټ خپله څیره جوړوي. زه د بریالیتوب په وړاندې څو ځلې د ناکامیو ښکار شوی یم، خو ما هڅه کړې او همت مې نه دی بایللی. ګورې قدرمنو اوریدونکو، زه د بریالیتوب په وړاندې څو ځلې د ناکامیو سره مخامخ شوی یم، خو ما هڅه نه ده پرېښې او نه مې بایللی ده. بریالیتوب د هغه چا ده چې هرکلي ته یې ورځي. د بریا 3 رکنه دي. چې سړی کامیابیږي هغه 3 رکنه لري: مشوره، تصمیم او ټاکنه. او کامیابی 2 وزرونه لري: یو اختیار او بل احتیاط. بری له 2 لارو ترلاسه کولی شو: لومړی له خپلې هوښیارۍ او دویم د نور له ناپوهۍ. د بریالیتوب لومړی ګام د ادب زده کړه او نورو ته درناوی دی. تېروتنه هغه وسیله ده چې ځان پرې بریا ته رسوئ. که څوک مو ولیدل چې تر تاسو ډیر بریالي کیږي، حیرانیږئ مه، ځکه هغوی هغه کارونه کوي چې تاسو یې نه کوئ. که څوک مو ولیدل چې تر تاسو ډیر بریالي کیږي، دې ته مه حیرانیږئ، ځکه هغوی هغه کارونه کوي چې تاسو یې نه کوئ. د بریا ستر لامل هغه کار دی چې له 99 تېروتنو وروسته رامنځته شوی وي. کامیابي یوازې په دې کې ده چې وکولی شئ ژوند په خپله بڼه پر مخ بوځئ. د بري لومړی قانون تمرکز دی. لومړی او تر ټولو لوی بری پر ځان تسلط دی. که رنځ او ماتې په ځان ونه منئ، هیڅکله به بری ونه مومئ. بریالیتوب یوازې هغه دی چې ژوند په خپل زړه تیر کړئ. د نورو لارښوونه دا زموږ د بریالیتوب سبب کیږي. په ازموینه کې بریا له پرله پسې تمرین پرته ناشونې ده. بری د نیکمرغۍ کلي نه ده، بلکې نیکمرغي د بري کلي ده. قدرمنو اوریدونکو، دغه هره خبره، هره جمله دا ګوره د بسته ژوندانه دپاره درس دی، او دا هره خبره د لوی کتاب عنوان دی. که موږ دا په غور واورو او دقت پکې وکړو، عملي وکړو، په دې کې به شک نه وي چې رښتینی ژوند به را په برخه وي. بری د ځیرکو او مثبت فکر لرونکو خلکو په برخه وي. نه غواړم چې بیا بریالی شم، غواړم چې د بریالیتوب تر څنګ نورې لارې هم ووینم. نه غواړم چې بیا بریالی شم، غواړم چې د بریالیتوب تر څنګ نور لارې هم ووینم. که ټینګه اراده او مقاومت ولري نو حتما بریالی کیږي. بریالي خلک هیڅکله میدان خالی نه پرېږدي. هغه چې میدان خالی پرېږدي هغوی هیڅکله نه بریالی کیږي. که څوک طبیعي استعداد لري، د بریالیتوب لپاره باید تمرین هم وکړي.
د بریالیتوب لپاره تر ټولو اسانه لاره شته او هغه دا چې هیڅکله د کار کولو فرصت له لاسه مه ورکوئ. که وخت کم وي وخت اختراع کوئ. پوهه، تجربه او هڅه د بریالیتوب مهم عناصر دي. زما د بریالیتوب لامل له خپلوانو او ملګرو نه پوښتنه او غوښتنه وه. هر بریالیتوب نه ده او هره ماتې نه ده. که څوک فکر وکړي چې د بریالیتوب لپاره څه ته اړتیا ده نو حتما بریالي کیږي. همدا تضادونه دي چې مونږ بریالیتوب ته رسوي. هغه کسان ډیر بریالي شوي چې تعریفونه یې لږ اوریدلي دي. د نورو له تجربو د خپل بریالیتوب لپاره ترې کار واخلئ. که په لومړي ځل بریالي نه شوئ بیا هڅه وکئ خو هدف مه پرېږدئ. ناکامۍ مو په شګو او بریالیتوبونه مو د مرمرو په تیږو ولیکئ. د بریالیتوب پایله په پرله پسې هڅو او غوره تدبیر پورې تړلې ده، نه ستاسې په قسمت پورې. د بریالیتوب پایله او نتیجه په پرله پسې هڅو او غوره تدبیر پورې تړلې ده، نه ستاسې په قسمت پورې. مه هېروئ چې په ژوند کې بریالیتوب په انګیزه او ارادې سره رامنځته کیږي. د بریالیتوب کلي ټینګه اراده او عزم ده. بریالیتوب د ماتې په څیر خطرناک ده. تر ټولو لوی خطر د بریالیتوب په وخت کې رامنځته کیږي. په دنیا کې هغه خلک بریالي دي چې نورو ته په تمه نه وي او هر څه له ځانه غواړي. که غواړئ چې سیالي وکئ نو داسې چا سره یې وکئ چې تر تاسو ښه او بریالي وي. څو چې تاسې د بریالیتوب په لور حرکت ونه کوئ بریالیتوب تاسو ته نه درځي. څو چې تاسې د بریالیتوب په لور حرکت ونه کوئ بریالیتوب په خپله تاسو ته نه درځي. ډیری خلک تر ناڅاپي بریا ناڅاپي مرګ ته تیار دي. د هوښیار شخص ستونزې تل د هغه د بریا په لور مخ اړوي. 9 ځلې بریالی شوم هیچا رانه ونه پوښتل چې د بریا راز څه دی. خو یو څو ځلې ناکام شوم ټول رانه وپوښتل ولې ناکام شو. څومره پخه خبره ده. 9 ځلې بریالی شوم او تر ده هم زیات هیچا رانه ونه پوښتل چې د بریا راز په څه کې دی. خو یو ځلې ناکام شوم ټول رانه وپوښتل ولې ناکام شو. په خپلو تېروتنو مه شرمېږئ او هغه جرم مه ګڼئ تېروتنه چې دې وکړه. که غواړئ چې د نن او سبا لپاره ګټور وئ نو له خپلو تېروتنو مو درس واخلئ. که د یوې تېروتنې لپاره 1000 دلیلونه راوړئ په واقعیت کې درنه 1001 تېروتنه شوې. د نورو تېروتنې د خپلو تېروتنو په څېر وزغمئ. په کار کې تېروتنه نه ده بلکې عبرت ده. تېروتنه هغه دروازه ده کومه چې بریا ته پرې وردننه کېږو. خلک د ځان په پرتله زموږ تېروتنې په اسانۍ ویني. د ماشومانو تېروتنې د هغوی د والدینو په غاړه دي. بریالي خلک هغه دي چې له تېروتنو نوی درس او تجربه زده کوي. له حقیقت سره مینه ولره خو تېروتنې وبخه. له دې نه چې تېروتنه وکئ ښه دا ده چې پوښتنه وکئ. د نورو تېروتنه جدي نیول زموږ لویه تېروتنه ده. تر ټولو لویه تېروتنه له تېروتنې ویره ده. انسان تل 2 لویې تېروتنې کوي. لومړی دا چې پرته له فکر نه په یو کار کې لاس پورې کوي او دویم دا چې غوره فرصتونه له لاسه ورکوي. د تېروتنې نه جبران خپله تېروتنې ده. د تېروتنې نه جبران خپله
خپله تېروتنه ده. تېروتنه زموږ د بریا خنډ نشي کېدی، خو د وخت د ضایع کېدو سبب مو کیږي. کله چې فکر کوئ زده کړې کول ګران کار دی، پوه شئ چې په تېروتنه کې یاست. موږ نوې تېروتنې نه کوو بلکې تېرې تېروتنې تکراروو. هغه خلک چې تېروتنې نه کوي فکر نه کوم چې لوی کارونه دې ترسره کړي. هغه کسان چې تل غواړي د نورو تېروتنې ثابتې کړي هغوی تر ټولو ډېرې تېروتنې کوي. چا چې تېروتنه نه ده کړې هیڅ نوښت یې نه دی کړی. د انسان تر ټولو لویه تېروتنه د عیني تېروتنې تکرار ده. د تېروتنو پایله او نتیجه نوښت دی. هیڅکله د خپلې تېروتنو پړه پر نورو مه اچوئ. ستاسو د تېروتنو مسؤل نور نه بلکې تاسو په خپله یاست. هیڅ انسان پرته له تېروتنو لویو موخو ته نه دي رسېدلی. تېروتنه یو فرصت ده چې موږ نوي شیان پکې زده کوو. بریالي خلک خپلې تېروتنې په ورین تندي مني. یوه تېروتنه د لسو ښوونکو درس درکوي. هره تېروتنه مو یو ګام بریا ته نږدې کوي. کله چې تېروتنه کوئ احساساتي کیږئ مه بلکې درس ترې واخلئ. هر مخترع له سلو تېروتنو وروسته یوه اختراع کوي. د خپلې تېروتنې لپاره توجیه مه لټوئ. هیڅکله له خپلې تېروتنې او ناکار نه مو ملاتړ مه کوئ. د نورو تېروتنې د خپلو تېروتنو په څېر ومنئ. د دې پر ځای چې د نورو د تېروتنو داستان ووایئ ښه ده چې درس ترې واخلئ. زموږ لویه تېروتنه دا ده چې تېروتنه د بریا خنډ بولو. که سکوت واوسئ هیڅکله تېروتنه نه کوئ. څومره چې سکوت وي هومره ښه قضاوت کولی شئ. یوازیني خلک چې تېروتنه نه کوي هغه تر خاورو لاندې خلک دي، یعنې چمړي دي، هغه تېروتنه نه کوي. کوم دوست یا ملګری تېروتنه کوي له هغوی سره د ملګري او دوستۍ تاو مه پرېږدئ، ځکه هیڅ انسان له خطا او تېروتنې خالي نه دی. کوم دوست یا ملګری تېروتنه کوي له هغوی سره د ملګرتوب او دوستۍ تار مه پرې کوئ، ځکه هیڅ انسان له خطا او تېروتنې خالي نه دی. که یو چا در سره یو ځل خیانت وکړه دا د هغه تېروتنه ده، خو هماغه کس در سره دوه ځلې خیانت وکړه کوي دا بیا ستا تېروتنه ده. که یو څوک در سره یو ځل خیانت کوي دا د هغه تېروتنه ده چې ولې در سره خیانت کوي، خو هماغه کس چې دویم ځل در سره کم خیانت کوي دا بیا ستا تېروتنه ده. بیا پې اعتماد مه کوه. حق دی، حتی که ټول مخالف هم وي. تېروتنه ده، حتی که ټول خلک یې پلوي هم وي. که څوک وایي چې ما تېروتنه نه ده کړې پوه شئ چې هغوی نوي څه نه دي تجربه کړي. که په خپلو کارونو کې بریالي نه یاست نو د ماتې پړه مو په مور او پلار مه اچوئ، بلکې له ناهیلۍ لاس واخلئ او له خپلو تېروتنو پند واخلئ. که په تېروتنه لاړې له راګرځېدو مه وېرېږه. تاریخ ډېری له تېروتنو خبرې کوي. د یوې شېبې تېروتنه د ټول عمر پښیماني وي. د ځان لپاره د تېروتنو لپاره وخت ورکئ، خو د پرمختګ لپاره وخت ترلاسه کړئ. له بریا دومره څه نشو زده کولی څومره چې له ماتې او تېروتنې زده کوو. ځینې خلک له ژوند نه ځینې بیا له تېروتنو زده کړې کوي. ګورئ قدرمنو اورېدونکو، ځواني تېروتنه ده، پوخ عمر مبارزه او بوډاټوب پښیماني ده. ځواني یو تړلی صندوق دی. له صندوق دننه نه فقط هغه څو خبرې چې د ډېر عمر خاوند وي چې په دې ځوانۍ کې څه شی پراته وو په دې صندوق کې.
د ارادې د روزنې لپاره تر ټولو ښه وخت د ځوانۍ دوره ده. که غواړئ چې عمر مو ډېر شي په ځوانۍ کې سپین ږیري شئ. افسوس چې ځوان نه پوهیږي او زوړ نه توانیږي. ځواني د انسان د ژوند تر ټولو مسته خوږه او ترخه دوره ده. که د ځوانۍ دوره دې په هوا او هوس تیره کړې وي، ښایي د بوډاتوب دوره دې له غمونو او اندېښنو ډکه وي. ځواني د انسان د ژوند پسرلی او بوډاتوب یې ژمی دی. ځواني د ودې دوره ده. په دې دوره کې خپل جسم او روح ته وده ورکړئ. د ځوانۍ تر ټولو ستر امتیاز مستی او له نړۍ نه بېخبري ده. ځواني د ټولو نیکمرغیو سرچینه ده. ځواني د ماشومتوب او بوډاتوب ترمنځ پل دی. نیکمرغه کسان هغه دي چې په بریالیتوب سره پر دې پله تیر شي. نړۍ د ځوانانو په قوت او د سپینګرو په عقل اداره کیږي. ځواني له خطرونو ډک سمندر ده. له دې سمندر نه د تیرېدو لپاره همت او قدرت ته اړتیا ده. د هر ځوان ښکلا په صبر، فکر او عقل کې ده. د ډېرو انسانانو د جنایتونو سرچینه ځواني ده. هر څوک ځواني تیروي، خو مهمه دا ده چې څنګه یې تیروي. عجیبه ده، هیڅوک د ځوان په خبرو نه پوهیږي او نه ځوان د چا په خبرو پوهیږي. د ماشوم لوی هیله دا وي چې ځوان شي، او د ځوان دا هیله وي چې کاش بیرته ماشوم کېدلی. افسوس چې ځوان پوهېدلی او زوړ توانېدلی، او په دې باندې پوهېدلی چې ما دا خپل عمر ولې عبث تېر کړ. د ځوانانو لویه تېروتنه دا ده چې دوی فکر کوي هوښیاري د تجربې ځای نیسي. د سپینګرو بیا تېروتنه دا ده چې دوی فکر کوي تجربه د هوښیارۍ ځای نیسي. ځوانان ډېر په اشتباه باور کوي، خو سپینګري بیا په حقایقو باور نه کوي. ځواني د نیکمرغۍ د سپما لپاره تر ټولو ښه فرصت دی. ځواني هغه ستوری دی چې په ټول عمر کې یوازې یو ځل په اسمان کې ځلېږي. ځوانانو ته د پند خبرې باید خوږې او لنډې وي. ډېره پوهه مو ځوان پاتې کوي. نیک خلک په ځوانۍ کې ساده وي. انسان چې په ځوانۍ کې څومره ماتې خوري، هومره یې ذهن وده کوي. ډېری ځوانان فکر کوي چې پیسې هر څه دي، خو چې کله سپینګري شي نو باوري شي چې داسې نه ده. ډېری ځوانان فکر کوي چې پیسې هر څه دي، خو چې کله سپینګري شي نو باوري شي چې پیسې هر څه نه دي. مهمه نه ده چې ځوان یا بوډا په هر حالت کې کولی شي خپلو موخو ته ورسېږي. ځواني د نیکمرغۍ هغه فرصت دی چې د ماشومتوب او بوډاډوب ترمنځ را پیدا کیږي. ځواني هغه خاښ دی چې مرغان پرې کیني، او بوډاتوب هغه خاښ دی چې واورې پرې اوري. ځواني هغه خاښ دی چې مرغان پرې کیني، او بوډاتوب هغه خاښ دی چې واورې پرې اوري. هر ځوان باید نیوکې او انتقادونه ومني، ځکه په راتلونکي کې مور و پلار جوړیږي. ځواني قوت نه سخاوت دی. افسوس ځوانانو چې تاسو د وخت په ارزښت نه پوهیږئ. ټول وایي چې هیله لرل د ځوانانو لپاره عیب نه دی، خو زه وایم د بوډا لپاره هم عیب نه دی. دا مهمه نه ده چې سږکال دې د کلیزې په کیک څو شمې مړې کیږي، بلکې یوازې یو کس دی چې تا ځوان غښتلی کوي او ښکلی احساسوي چې هغه ستا مور ده. زما د ځوانۍ راز دا دی چې هره ورځ نوي شیان زده کوم. هیڅ داسې سپینګیری مې ونه لید چې د ځوانۍ ارمان یې نه وي کړی. نو چې داسې ده، ځوانانو ته پکار دي چې د ځوانۍ په قدر و قیمت پوه شي. الله تعالی دې زموږ ځوانان او په مجموع کې
ټول مسلمانان په مستقیمه لار روان کړي. الله تعالی دې د عالم اسلام او افغانستان دشمنان له یأس او نابودۍ سره مخامخ کړي. موږ دې په صراط المستقیم الله عز وجل برابر کړي او الله تعالی دې په افغانستان کې ارامي، قراري او د اسلامي نظام ټینګښت راولي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.